د انسان عقل الله دومره د په سر کې ایښی دی چې د سوچ وکړي نو دا معلومولی شي چې د دې کائنات څوک مالک شته. که تاسو خیال وکړئ د آدم علیه السلام نه والا تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې 1,40,000 پیغمبران علیهم الصلاة والسلام د هغې د راتلو واحد مقصد چې هغه د الله د وجود تعارف کولو د مخلوق سره، او دا ورته به وي چې تاسو چا پیدا کړي یې نو په دې به سوچ کوئ چې پیدا یې کړئ او بیا دا ټول کائنات ستاسو دپاره جوړ، دا هر شی چې تاسو ګورئ دا تاسو دپاره. نن یو سړي ما نه سهار تپوس کړی، شاید چې دلته ناست دي، مال د دې وضاحت به درته بیا تقریر کې کوم. یو دا چې د هیڅ شي وجود بغیر د مشینرۍ نه کېږي. که دا دروازې وګورئ دې دپاره تیشه وي، سټک وي، د ترکاڼ هغه سامان تاسو وګورئ، دا دروازه بې هغې سامان نه جوړېږي. دا امسا وګورئ، دا د یو لرګي نه جوړه ده، په دې کې دا څومره کارکردګي چې شوې ده دا د ترکاڼ په سامان شوې ده که نه؟ همداسې لرګی چې ته راوالې په دې لاس به تې داسې شی جوړ کړي. دا زما اواز چې دومره تیز تاسو اورئ، دا لوډ سپیکر، دا اوسپنې، دا بې سامان نه جوړېدی شي؟ هسې اوسپنې ته خوله ونیسه نو په هغې کې اواز وځي. نو ما هغه ته ووایي چې ته یو شي باندې به سره بحث کوو چې ته اول دې ته وګوره چې دا ستا هیئت چې کوم دی، دا ستا سترګې، ستا غوږونه، ستا خوله، ستا ژبه، ستا پوزه، ته خو صرف د پلار په ملا کې یو ساس کې اوبه وي او هغه ساس کې د مور رحم ته تلل د هغې دپاره بیا څومره اسباب جوړ دي. په څه چل هغه ساس کې دننه د مور رحم ته لاړ شي، بیا هغه ساس کې سره دننه ستا د دې شونډو جوړولو کومه مشینري وه دننه ستا په مور په رحم کې، ستا د دې پوزې جوړولو کومه مشینري وه، ستا د دې غوږونو جوړولو، ستا د دې سر جوړولو، ستا د لاسونو جوړولو، ستا د دې ګوتو جوړولو. بیا په دې ګوتو کې وګوره دا نری کرښې، دې کرښو متعلق قرآن کې الله وایي چې ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. انسان دا ګمان کوي چې زه به د ده د هډوکي بیا را جمع نه کړم. بلا قادرین علی ان نسوي بنانا، په خپل ذات مې دې قسم یي چې په دې ګوتو کې دا نری کرښې چې دي چې دام رانه لاندې باندې نشي، داسې به دې بیا جوړ کړم او ځان ته به دې ودروم. تاسو خیال را نو دا دومره ښایسته هیئت، بیا ستا د لاسونو دپاره هغه کومه مشینري وه چې ستا د لاسونو باډیانې پکې جوړولې، ستا د خپو وغیره وغیره، سر نه تر خپو پورې ځان ته وګورئ. بیا ته چې د مور په خېټه کې دننه په 4 میاشتې پس ژوندی شوې، هلته د روټۍ څه پروګرام چې پیدا شي، خو د مور سینو کې دې پی راشي که نه؟ د مور په سینو کې پی راشي نو اوس هغه پی کوم دی نه پکې رالی بیا خوږې چا کړې 4 میاشتو نه بعد د روټۍ څه انتظام و، د خوراک څه انتظام و. تاسو وګورئ د هرې زنانه میاشت پس ماواري کېږي. دا تقریر زما چېرته ښځو اورېدلی و نو وایي د ښځو د حیض خبرې هم پکې وکړي. نو ما وایي ښځو ته وایي چې وایي دا دومره وړتې دې نیولي په سړک روانې په دې نه شرمېږم ما چې مسله وکړم وختي تېرېده دې مولانا ته مې وښوده دومره مولی په سر ولاړو مال دې ته وګوره په دې نه شرمېږي ما چې مسله وکړه وایي د ښځو خبرې. ښځه خو هغه چې په کور کې ناستی چې بار سړک ته راوځي خری نو د خرې هر ځای ته کته روا دي که نه؟ ما وی یو سړي دلته چېرته تقریر واورېدې ما قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. بیا ما ته وایي چې مولانا صاحب اوس خو داسې زمانه ده ما سترګې ښکته وغورځولې په ښځو باندې ور وختم ځکه چې ښځې خو تا ته لار نه پرېږدي، د بلدي نه ته به ورته لار پرېږدې، هغه خو سمې انډرې وي. اوس د هغه د خوراک څه بندوبست یې دننه د ښځې ماواري چې ده هغه حمل نه وروستو بند شي، چې بند شي د دې ماشوم دومره کلمۍ په دې نوم کې هغه نوم سره دغه ولګي ډاکټرانو چې ورته خېجې دې ته څه وایي ډریپ، دې ماشوم ته په دې ځای کې ډریپ ولګي. هغه د مور د حیض وینې چې دي دته د ډریپ په ذریعه باندې پاس کېږي او د مور په خېټه کې د تربیت پکې کېږي، هغه ډریپ ورته لګېدلی. 10 میاشتې پس بیا
اوس ته ووایه چې خدای په قرآن کې دام ویلي دي چې ته مې په خېټه کې ښه تکړه تیار کړې او دا تمام نظام د صحت مې درته جوړ کو. اول وایي په ایمان د خپل سترګې ته وګورئ، د سترګې ته. دې سترګه کې دننه یو ککای ده، تور غوندې ساس کې دی چې ته دا دنیا پې ګورې. دا یو ککای چې درنه الله والی د ځمکې په سر ډاکټران به داسې سترګه بله درکړي. اگر چې خدای پاک په ډاکټرانو هم طوفان راوست، مال په هر چا په خپل خپل رنګ کې راځي، په مولیانو په خپل رنګ کې راځي، په ډاکټرانو راوستو چې وروره یا به هسپتالونه کوي یا به پرایویټ کلینیکونه کوي، په هسپتال کې به کښېني. اوس هغوی وایي مونږ بوک هړتال کوو. مال دا خو ښه کار دی، دا د الله عذابونه دي په مختلف شکلونو کې. یو سړی د ټاټکي مزدور دی، 50-60 روپۍ ورځ لري، او د هغه ښځه یا د هغه ماشوم بیمار شو، هغه به 300 روپۍ فیس کم ځای نه پیدا کړي، کم ځای نه به ورکړي. نو زما عزیزانو سوچ او فکر کوئ، په رنګ رنګ کې دا ملک درته خدای رانیولی دی، اور سړی په خپل رنګ کې رانیولی دی. پرون چې داسې ګرځېده هغه نن داسې په جیلونو کې پراته دي. سر یې وکړئ، هغه خلک چا چې د دې قوم غوښې او د دې قوم تکي خوړلي دي او د دې ملک سرمن ویستې ده، الله پاک نن څنګه رانیولي دي. نو عزیزانو هر سړی په خپل رنګ کې خدای رانیسي. اوس چې ته د موره پیدا کېدې نو الله وایي دا لار درته چا اسانه کړه، ثم السبیل وایو مخ مه پټوه که نه، ښځه خو نه یې، ثم السبیل یسره. الله وایي چې د مور په خېټه کې مې جوړ کړي او تیار مې کړي، نو ثم السبیل یسره، بیا مې دلته لاره م اسانه کړه، په خیر خیریت د مور نه پیدا شو. بیا ستا متعلق خدای وایي چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما په خپل ټولې خدایي کې انسان په ډېر ښایسته صورت پیدا کړی دی. داسې ښایسته هیئت په دې کائنات کې د بل چا نشته. 1,40,000 محبوبانې ستا په شکل کې پیدا کړي. جناب محمد رسول الله غوندې هستی چې کم مخ باندې خدای قسم خوري چې والضحى واللیل اذا سجا، والضحى زما دې قسم وي اے د ښایسته ملک مالکه محمده، د ښایسته مخ مالکه محمده، واللیل اذا سجا، او زما دې قسم وي ستا په دې تورو زلفو چې په اوږو یې خورې کړې او تیاره جوړه کړې. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. زر دی چې الله به هغه شی درکړي چې ته پې خوشحالېږي. تپوس ترې وشو یا رسول الله هغه څه شی دی چې ته به پې خوشحالېږي؟ ویل په قیامت کې د امت جنت ته بوتلل. زما به د الله په دربار کې وکالت په یو ټکي وي چې یا الله زما امت د جهنم ته لاړ نشي. یو سړی به رواني ملایکو بنیولې او جهنم ته به روان کړي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د لاسه ونیسي چې لږ را واپس کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو چټ ولیکي او خدای ته به پیش کړي چې د په زندګۍ کې دومره کراتې په ما درود ویلی و، یا الله پرېږده. الله به وایي چې په تا درود ویلی و پرې مې خوځه. خیال هم راغی. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې مونږ به ټول عمر دنیا کې نه تېروو. دنیا له راغلي یو یا 80 کالو لا یا 40 لا یا 80 لا یا 80 لا، زمونږ ټول عمر به خدای سره وي. دو معشوقې دي، یو خدای دی او یو جناب محمد رسول الله. که د مرګ نه رستو دا دو معشوقې درته نصیب نشوې، عمر له دې بیړه تباه ده. عمر حضرت ثوبان رسول الله صلی الله علیه وسلم نو لیدلی نو ټوله ورځ په جړا تېره کړې وه چې مازدیګر ماښام یې ولیدو. ولې دې جړل وې؟ ته مې نه وې لیدلی. اوس ولې جاړې؟ اوس خو دې زه ولیدم که نه. ورته وایي یا رسول الله که جنت ته لاړم نو ته به چېرته په لویو مرتبو کې ناست یې، زه به هغه جنت څه کم چې چېرته تا پکې نه ګورم. ما ته جنتونه نه دي پکار. نو دا آیات راغی چې من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. اے حبیبا ثوبان ته ووایه چې تا په دنیا کې زما سره مینا ده نو په جنت کې به مرا سره یې. بس اوس مې جنت خوښ چې تا پکې ګورم. نو جنت کې به د رسول الله په خوا کې اوسېدل او د خدای دیدار، دا دوه مزې به وي. که دا درته نصیب نه شوې عمر له تباه شوی، عمر له. بل ما تاسو ته دا خبره کړې چې ان الله لا ينظر الى صوركم ولا ينظر الى قلوبكم
ولا ينظر الى اعمالكم. الله ستا شکل ته نه ګوري چې شکل دې ډېر ښایسته جوړ کړی دی، او نه ستا عمل ته ګوري، ګوري ستا ولكن ينظر الى قلوبكم، ګوري ستا زړه ته چې ستا په زړه کې زما متعلق څه دي، ستا په زړه کې څوک دی. نو مولانا روم وایي چې زما په زړه کې څوک دی. بخدا کے سینہ امران، بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان برون کن، بخدا کے سینہ امران بشگاف جان برون کن، کہ درون خانہ تو دیگر چکار دار دے. خدا قسم سینہ میں اوشلاوا او زړه میں بار رو باسا، یا الله زما زړه خو ستا کور دی، نو د بل چا پکې څه کار دی؟ خلاصېږئ به اله او خدای سره به وخت اله تېرو چې زمونږ زړه د خدای کور شي. نن زمونږ زړه د شیطان کور دی، نن زمونږ زړه د ښځو د فرمایشونو کور دی، نن زمونږ زړه د دنیا کور دی، زمونږ زړه د الله کور نه دی. نو عزیزانو دا په کلو غوږونو واورئ. ځان ته م ویم چې که کروڑ ځله ملا او تقریرونه دې زرګونه کړي دي، او یا طالبان یې چې زړم د الله کور نه وي، په خدای قسم چې خدای سره دې ځای پیدا نشي، خدای سره دې ځای نشته. او بریان غوندې وخت دی ټک ټک کې، اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون. بچ وخت پوره شي یو سکند وړاندې وروستو نه کېږي، ټک څه چلو شو لکه وایي بېګا سم دم سملاستو شپې پې هارډ اټیک وشو، بس لاړه تړک شي دلته چې تړک شي تړک سره دولتمندی او که معتبری او که غریبی او که عرب لا چی ډاکټر ویل ډاکټر چې خبرېدو دا هغه بیړه غر کوه. نو الله پاک دې زمونږ زړه د خدای کور کې، زمونږ زړه دې خدای د خپل کور کې، او د مرګ نه وروسته ژوند دې الله مونږ ته د خپل دیدار او د پیغمبر په خوا کې اوسېدل نصیب کړي. په اخلاص د جمعې په ورځ یو وخت داسې دی چې هغې سره د هر چا دعا موافق شي، هغه دعا خدای قبلوي. یا الله هغه وخت اوس هم دا وګرځې د طالبانو هغه جوړ کړی ښکلی نظام راته بیا وښیه، او یا الله څنګه دی چې په دې طالبانو د روس بیړه تباه کړې وه، یا الله په دې طالبانو د امریکې بیړه هم تباه کړي. خدای دغه ګیري او دغه ببر سرونه چې ستا د دین سپایان او ستا د دین څوکیداران دي، خدای د دې عزت راته بیا وښیه. قرآن کریم په خدای قسم تفسیری کبیر علامہ فخر الدین رازی په 13 جلده کې ده، 13 جلده یو خری لوړیش. امام فخر الدین رازی نن 900 کاله مخکې تیر شوی، آخر کې دا ویل دي چې قرآن بحر بے پایان ده، ډېرې غوپې مې پکې وواله، خو په دې بحر بے پایان کې مې چرته د مسقال ذره عمره به یو شعر ټینګ کړی، نور ته پوه نه یم. مسقال ذره حافظ ابن کثیر ډېر لوی محدث، علامہ علوسی تفسیر روح المانی، علامہ قرطبی واما چې داغي په دې لیکلو موږ نه پوهیږو چې دا دې لیکلي څه دي، تدې څه ویلي دي. په دې لفظ الحمد کې دا مخکې به ان شاء الله جمعو کې راځي، ژوندۍ پاتې شو پته نه لګي. په دې الف او لام کې الحمد چې دا الف لام دا کم الف لام دي، عقل بم حیران شي چې په دې الف لام کې اتیا پانی لیکل شي، دا کم الف لام؟ الف لام جنسی دی، الف لام عهدی دی، الف لام عهد خارجی دی، دا کم الف لام؟ په دې یو الحمد خالی دا الف لام په دې کې بتا سو اوري چې بسم الله کې دا به زیر ولې ده، زور ولې نه ده، پیخ ولې نه ده، بسم الله الرحمن الرحیم ولې نه ده، بسم الله الرحمن الرحیم ولې نه ده، بسم الله ولې ده. دا برازي. نو قران کریم یو ټکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ وا، یو سړی قسم وخوړ چرته آشنا سره جګړه کړې و، چې جګړه کړه آشنایانو سره څوک جګړه په واس نه کوي، زمونږ د زمانه آشنایی خو خیر، اوس آشنای ګورئ کنه دا وټونه شروع دي صاحب په یو کلی کې درې څلور ولاړی خو چې چا سره څوک ګرځي دا بل ډلې هغه دشمن، چې بل سره ګرځي هغه دشمن، پلان هم ور سره ګرځي، هلکه پرې دا ګرځي بخوار شو استاد پلار بچی دا څوک بچا سره ګرځي، څوک بچا سره ګرځي. د سړی ځامن خدا قوم دی نه چې چرته د سړی زوی منتخب کی کنه دي، دا قوم خو د سړی ځامن اړو دي نه،
خواري او سړی چې ګورې ځان له یو د مور میړه پیدا کړی او صاحب ور سره ګرځي او منداڼو یې کوي. دغه وجه ده چې په دې 40 کاله کې د سړي زوی قومي اسمبلی ته لا نړو کړي. اوس بستا د ملک قانون قرآن وې به که نه به وې؟ که د سړي زامن د قومي اسمبلی ممبران وې یا د سړي زامن د صوبایي اسمبلی ممبران وې یا د سړو د زامن حکومت په پاکستان راغلی وې نو نن بستا د ملک قانون قرآن وې. ولی بستا د ملک فیصله چې د پیرنګي په قانون کې دی. خو دې ذلیل قوم بچو دې د ذلیل بچو نه خلق منتخب کړي دی اسمبلو ته لګړي. دی بل قهر ته وګوره د صوبایي اسمبلی ممبرم دی او د غلو جمعدارۍ تم ولاړ دی. په کوټ کې د قومي اسمبلی ممبرم دی او د دې غلو جمعدارۍ تم ولاړ دی. ټول لعنت په داسې قوم او په داسې ممبرانو باندې. هغه ورځ انګو ته تلو ما ویتا سما خدای کباب کا د قومي اسمبلی په ممبرۍ د خېټه ډکه نشو چې د چوړیانو جمعدارۍ پسې مس ولاړ دی. سره دې چې زمونږ عزیزم دی هغه سره زمان خدای دې کور ورن دا زمونږ ملک خو نه دی کنه. او نه دا قوم دی او نه دا خلق څه ضمیر لري او نه دا خلق څه انسانیت لري نه شرافت. ایمان دا پکار دی ایمان چې نه بازیزداری کې نه به وطنداری کې نه به دوستی کې. د حضرت عثمان ایمان به پیدا کې چې یو سیټ خالی دی هغه د پاره به امیدوار دوه کسو. یو امیدوار به د حضرت عثمان دشمنو او یو امیدوار به د رشتہ دار. حضرت عثمان به دا کته چې دا سیټ زما دا دشمن خچلولې شي او که زما دا رشتہ دار خچلولې شي نو چې دشمن به ورته فټو په هغه منصب به دشمن کېلو رشتہ دار لبه نه ورکول. خاندان پر اغون شو چې دا تسکه دشمنان دي ټول په دې سیټونو لګول. حضرت عثمان ورته وی دا زما د ذات سوال نه دی د قوم د خدمت سوال دی. د قوم خدمت زما د دشمن خکولې شي زما د رشتہ داري نشي کولای. دا ایمان به پیدا کړي. مونږ بداو زه مولای مذهب وکم زه چې کوم سړی ودرونم زم دا د مونږ مليان خو توبه استغفار دا د پیرانو ورسونه چی کنه مولا تقریر لراول مولا چې پاسې نو پیر کې خو درک ډیر لګي. زه خپلم دوه درې پیرانو لتلم پیسې به هم راکړي په دې چې دا غضب غوندې چې سونه وي نو چرای ولی صاحب پیر صاحب ناستی لپټه مو پټای په سره چولی مولا وی راشد رحمتونو باران دل تکې دے دا غوث ته د هر مرز دارو ور سره دی پخپوی لاس کې دا نیغ بجنت ته پخپو ورته پرېدا دا جلب کی تمون کو دې پیرانو دی رسول الله چرته تلی تاسو ټول پیر پرست یې کنه چرته چونه کړي زه وګوره ورته بځې په سجده بلګو چرته د چا پوړي کې چوغا چولی الو پټای په سر کړي ورځي په پخپو بچ خدای دې راول خدای دې هر کله راول خدای ته ګوره ما دا ګوډیا غرس په یو پیر دم کړه درد نور زیات شو. نو عرض میں دا عزیزانو چې سوچ دا به ضمیره قوم دی نن بستا د ملک ولې دا حال وې ولې په داسې داستا ملک شرمېدلې وې. خو مونږ سړی نه یو مونږ کې امتیاز نشتا تمیز نشتا اهلیت را کې نشتا. نو د پیغمبر زمانہ دا یو سړی قسم خوړو چې زبا والله لا اکلم معك حینا والله کزه تاسو یو حین خبر یو قسم یو غړو بیا رستو سره خپېمانو چې اوس بداسه کیږي راشه چا مولانا مسلې ته پوسوک ورغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته صاحب دا مې دوست او داسې قسم مې خړلې ده چې یو حین بدر سره خبر نه کوم څه شي وای ماما وای خپل خزوي لګا حین مونږ دې بوډاګان غره په عربي خله نه خول په دې مرم مړ په دې حین. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې سلويخ کاله ور سره خبرې مکوا. او دا بتا سنا پیښور ښار ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دې نه علاوه د دې تقاریرو کیسټ په هم تاسو د دې دکان نه ترلاسه کېدې شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ په هر حیثیت مونږ تباہ او غرق قوم یو په هر حیثیت که مذهبي تور والی او که دنیایي تور والی. ابو بکر صدیق ورته سلويخ کاله ور سره خبرې مکه سره راغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وجدا سے قسم میں خړلې چې خبره بده یو حین در سره نکو هغه ورته تر مرګ ور سره مکوا ځه سره لیونه شو. حضرت عمر تراغه چې تباشم ابو بکر راته داوي عثمان راته داوي او والله لا اكلم معك حینا دا قسم میں خړلې سوکم
هغه ول تر ماخامه ور سره مکه بیا کوا ځه سړی خیالو کو چې راشه رسول الله نه تاسو کا کده ماخام نم لګه ما میله لنډ شي ځکه چې دوست خو ډیر ظالم شي کنه زد یار په دې دنز کا شتاب کړما رحمان بابا ته چاوي او به ګوره کنه را بشي او کال پس هغه ورته زد یار په دې دنز کا شتاب کړما چې د عمر بقا نوینم ترکالا تلوار زکه کوما چې ترکالا بجوندې سو کی زکه تلوار کوم چې زره وګور راغ جناب محمد رسول الله تعالی چې یا رسول الله قسم می خړلو ابو بکر را تداوي عثمان را تداوي عمر را تداوي رسول الله صلی الله علیه وسلم له مزه ورکړه ورو غړه دا درې واړه ته پوښتنه وکړه چې لکه تاسو سره څه دلیل دی چې تاسو دا فتوی ورکړي چې درې واړه راو وخت حضور علی السلام ورته مسکه کیږي ابو بکر ته وی تاسو سره څه دلیل دی چې تا دا فتوی ورکړي دا چې تر سلويخ کال ور سره خبرې مکو هغه ورته چې ما سره دلیل د خدای قران وی وای وی قران کې الله وی چې هل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الله وی دا آدم علیہ السلام باندې یو زمانہ دا سراغلی وا چې هغه وخت شیم نو دی حين نا هغه سلويخ کاله خمبیر د آدم علیہ السلام مراد ده نو ما زکوي چې حين نه دی قسم خړلې ده او دی حين نه مراد سلويخ کاله دي نو ما زکوي چې سلويخ کاله خبره مکه پیغمبرو فرمایل ٹھیک حضرت عثمان ته وی چې تاسو سره دلیل دی چې ورته وی چې تر مرګ ور سره مکه هغه ما سره دلیل هم دی قران دی ما سره ورته ولکم فی الارض مستقر ومتاع الى حین آدم علیہ السلام چې د جنت نه بار شو الله ورته تا د پاره پزمکه کې زید قرار دے تر وخت د مرګ پورې نو الى حین دی حین نه تر مرګ پورې وخت مراد ده نو ځکه ما ورته وی چې تر مرګ ور سره مکه تم ټیک وې حضرت عثمان ته وی تاسو سره دلیل دی چې پلاندو پیراته شي چې تر ما خامه مکه و بیا کوا هغه وی چې ما سره دلیلم قران دی و الله فرمایي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون پاکی دا الله لرا په وخت د صباح او په وخت د ماخام کې دی حين نه د سار نه تر ماخامه پورې وخت مراد دی نو ما زکوي چې تر ماخامه خبره مکه بیا کوا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله سړی ته چې زبچیا زما فتوم د حضرت عمر په قول ده تر ماخامه خبره مکه بیا کوا قران کریم هغه بحر بے پایان کتاب ده چې هر ټکه لټه هر ټکه په خدای قسم هغه عجایبات به پکې روزي چې دې د پاره بیا ذوق پکار چې دا دې محسوس کړی وي چې دا په صحیح مانو کې دا هغه چا کلام دی چې ز په چا مې نو کته خیالو کې سړی ته چې د یو ډېر خوږ دوست چټای راشي ډېر خوږ نو هغه چټای په یو ځل کتو باندې اکتفا نه کوي بار بار ګوري بار نو چې قران کریم غوندې کلام دا د ایمان وي چې دا د دومره خسته ذات کلام دی چې داغه مثال نشته او زما د محبوب کلام دی نو یو ټکی کې چې بیا لټول کې نو هغه عجایبات به پکې روزي چې عقل ورته حیران شي واخر دعوانا ان الحمد لله